لوګر ولایت کې د کرنې او مالدارۍ له ریاست سره په همغږۍ د آسیایي بانک په مالي ملاتړ د اف ای او موسسې له لوري د اف جی ای موسسې په تطبیق پر 588 کورنیو د 1640 هګیو لرونکو چرګانو او شاوخوا 13 ټنه دانې مرسته وویشل شوه. مسؤلین وایي چې دې مرسته کې د کونډو او یتیمانو هرې کورنۍ ته 13 وطني چرګې او 50 کیلوګرامه دانه ورکړې او موخه یې د کورنۍ اقتصاد پیاوړي کول ښیي. نو دا اوس په حال خو موږ چې کومې توزیع لاندې دي 588 کورنۍ ته چې هر کور ته هغه 13 دانې مرغان او 50 کیلو دانه ورکول کیږي. دا هغه پروژه چې په روس کې د سرویس یو بیا د ستونزو په اساس باندې پاتې شوی اوس یې د تعمیل لپاره کار روان ده. دغه د دې پروژې تمویل کننده آسیایي بانک یا ای اس بی دا او دا قسم دا د ای پی او نړیوال پروګرام لخوانه موږ ته دغه راکړل شوی ده او دا پروژه د لوګر ولایت د پل عالم په 588 کورنیو نه چې هغه بېوزله اکثریت زنانه دي کونډې او نور غریب خاندان نو یې د لپاره ورکول کېږي ترڅو د دینه د خپل اقتصاد او همدا قسم د مغه کې استفاده وکړي. دوی همداراز له مرسته شویو کورنیو څخه هیله لري چې له شویو مرستو سمه او پر ځای ګټه واخلي او له دې لارې دې خپل عاید لا پیاوړی کړي او ان شاء الله راتلونکي وخت کې هم موږ د 200 کورو لپاره چې هغه بیا توزیع لرو سروي هغه د سروي په جریان کې دغه مرکز برکې دي نو دغه د لوګر ولایت د مظلوم ولس او د کندو د هغه چا لپاره چې هغه بېوزله وي دا یو د اسلامي امارت ولاسنوي د لغوس دا ویلو ده چې یادو موسسو لدی وړاندې هم د لوګر ولایت په خروار او سرخ ولسوالیو کې پر 200 کورنیو د هګیو لرونکو چرګانو او دانې ورته مرستې ویشلې وي.